Hello friends, how are you? Welcome back to my YouTube channel. خر اغلاس درته ویم د انګلیسي روزمره کاریدونکو جملو لپاره. که همدغه شانتې نورې ویډیوګانې غواړئ ځکه چې موږ هره ورځ ویډیو اپلوډ کوو نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ویډیو تر پای اوس وګورئ. Be careful what you say. Be careful what you say. خپلو خبرو سره احتیاط کوه. یعنی احتیاط کوه چې ته څه وایې. Be careful what you say. خپل خبرو سره احتیاط کوه. څوک دې خبر درته وکړي چې ته ورته وایې Be careful what you say. پام کوه د خبرو کولو سره. Mind your language. Mind your language. خپل ژبې ته پام وکړه یا خپل ژبې ته پام کوه. د هغه وخت موږ دا جمله کارو چې کله څوک تا ته خبرو کی او ستا په زړه ونه لګي یا ښه خبر نه وي ته ورته مایند یور لینګویج خپل ژبې ته پام کوه چې ته یعنی څه وایې پام کوه چې تا څه دي وویل. واچ یور ټون. واچ یور ټون لهجې ته دې وګوره. دا هم هماغه شان که یو لهجه صحیح نه وي په سمه لهجه څوک سره خبرو نه کوي ته ورته واچ یور ټون لهجې ته دې پام وکړه یا لهجې ته دې وګوره چې دا څه وایې ته. Think before you speak. Think before you speak. خبرو نه مخکې فکر کوه. دا هم چې څوک یو ګډه وډه خبرو کوي نو د نصیحت په لحاظ ته هم ورته ویلی شي یا د غوسې ریپلای هم راتلی شي دا چې Think before you speak. خبرو نه مخکې فکر کوه. یعنی حتما څه خبره وشي چې ته ورته وایي چې خبرو نه مخکې فکر دې کوه. دا ټولې جملې موږ هغه وخت کارو چې څوک موږ سره سمه لهجه سمه خبرو نه کړي نو ته هغوی ته بیرته په سختۍ سره یا طریقې سره جواب ورکړې چې هغه پوه شي چې دا خبر ښه ونه لګېده. دا ټولې جملې چې کومې موږ وایو. Think before you speak یعنی خبر نه مخکې فکر کوه. Don't say this again. Don't say this again. تاسې بیا ونه وایئ. Don't say this again. تاسې بیا ونه وایي یعنی دا خبر بیا ونه کړي دویم ځل دا تکرار نه کړي. Don't say this again. داسې بیا ونه وایي. You are talking rudely. You are talking rudely. ته بې لحاظه خبرې کوي. You are talking rudely. ته بې لحاظه خبرې کوي. rudely ویل کېږي بد اخلاقۍ سره خبرې کول. rudely. This is nonsense. This is nonsense. دا بې معنا ده. چې یو خبر څوک ته ورته دا هېڅ معنا نه لري دا بېکاره خبر ده. This is nonsense. دا بې معنا ده. دا ټولې جملې دا دفتري ځایونو کې یا مشرانو سره دا نشي استعمالېدلی چې کوم ځای کې ته پوهېږي هلته دا کاروئ. او لاست ون اخري جمله You spoke rubbish. You spoke rubbish. تا فضول خبرې وکړې یا فضول خبر دې وکړله. چې کله د چا خبرې ته سختۍ سره جواب ورکې You spoke rubbish. تا فضول خبرې وکړې یا فضول خبره دې وکړه. څرنګه چې ما مخکې ویل دا ټولې جملې په غوسه کې ویل کېږي یا د چا خبره در باندې ښه ونه لګي ته هغې ته دا کارولی شي. نو تاسو کولی شئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د روزمره ویډیوګانو دپاره. مننه.